سنان جانې له کوم ځایه راغلی؟ په ګاډۍ کې دې څه کول؟ ځکه په ماڼۍ کې وم، سلطان راته دنده راکړه، نو ځکه په ګاډۍ کې راغلم. یوه شېبه زه د له خبرو پسه پوه نه شوم. زه مخکې د ماڼۍ ساتونکي ماڼۍ ته بیولې وم. سلطان د خپل اولادو لپاره د فرانسوي ژبې ښوونکي لټوي، دې لپاره چې زه یې وروسي یم ماته وړاندیز وکړه، وایي باید ماڼۍ کې اوسې. څه وایې؟ یعنې سلطان غواړي تا ته ماڼۍ کې ځای درکړي، همداسې ده جلۍ؟ نه غواړم هلته اوسم، نه پوهېږم ځان یې څه فکر کړی. زه یوه روسۍ یم، ترکۍ نه یم چې په ماڼۍ کې اوسم. ښه نو هغه څنګه و؟ څوک څنګه و؟ یعنې څه چې څنګه و د سلطان په اړه خبرې کوو؟ یعنې زما خبرو ته دې پام نه و؟ ښایسته دی، جګه ونه لري، خو زموږ موضوع دا نه ده، دا خبره پرېږده. ګرانې بخت ستا دروازه ته کوړې او ته خبر هم نه یې. اوهو دا ښه بخت نه دی، زه نه غواړم په ماڼۍ کې ژوند وکړم، بلکل یې نه غواړم. پرېږده نو. ښاغلی پیک له پاسه راګوري، راځه چې ژر لاړ شو، بېله کوم ناوخته ده. د 250 ټولي قومندان ته یې؟ هو زما سلطانه. ته خبره چې ښار کې څه روان دي؟ ستا کسان د ښار خلکو او قهوه خونونه باج اخلي، او که څوک یې مخ ته ودرېږي نو یو ځای کېږي او پیغام راکړي. استغفر الله زما سلطانه، زموږ دنده خلکو ته خدمت دا کول. څه رقم خدمت دی ها؟ زما سلطانه زموږ لښکر خو ډېر لوی دی، څنګه چې تاسو پوهېږئ په هر لښکر کې لوپران اوسېږي که نه؟ له تا نه بل لوپر پیدا کېږي، پرته له شرمه دې کړنې منې ها؟ دا بندي کوي او زر تر زره باید خپله سزا. زما سلطانه بیا به داسې یو کار ونه شي، موږ نه تېروتنه شوې ده، هیله کوم خدای دې تا ته سزا درکړي. دا له دې ځایه یوسئ. ما وبخښئ زما سلطانه، هیله کوم تاسو ته زارېږم زما سلطانه، ما وبخښه څه کېږي. ته یې وینې موسی، د دې په ځای چې د خپل دښمنانو سره وجنګېږو نو د خپلو خاینونو په پاکولو کې مصروف یو. هم دننه او هم مو د باندې دښمنان ډېر دي موسی، سترګې مو خلاصې ونیسئ. ښه یعنې د فرانسوي ژبې د زده کړې لپاره ها؟ سنان خو ماته همداسې وویل، سلطان ورنه غوښتي چې اولادو ته یې فرانسوي ژبه زده کړي. ما یې آن فکرم نه وکړی. خو وړاندیز یې ورته تر اوسه نه دی منلی. توپیر نه کوي، مني یې. د روسیې د ګټې لپاره مجبوره ده چې ویې مني. په دې موضوع کې هغې جلۍ ته قناعت ورکول دومره آسان کار نه دی. په دې نړۍ کې هیڅ هم ناممکنه نه دي. نو قدرت او ځواک د څه لپاره دی؟ د پیچلو کارونو د حل لپاره. ظاهره اورم سلطانه. نن وروسته له دې نه چې ښوونکي ماڼۍ نه ووتله تا ته یې کوم څه وویل؟ بخښنه غواړم چې داسې وایم، هغوی وویل چې په ماڼۍ کې نشم اوسېدلی. اولادونه یو ښه ښوونکي ته اړتیا لري. هیله مند یم چې وړاندیز مې ومني. فکر نه کوم څوک دا جرأت وکړي چې ستاسو د امر څخه سرغړونه وکړي. دا ستاسو لورینه ده چې ورته ګاډۍ لیږئ، پرته له شکه چې هغه به راځي. دا موضوع یوازې د هڅولو لپاره وه. علم کسب دی، خو د علم ښودل د زړه کار دی. زه په دې ډېر ښه پوهېږم چې ښه والی په زور نه کېږي. کېدای شي ته داسې وایې چې کاشکې هغه دا وړاندیز ونه مني. استغفر الله سلطانه، زما دنده دا نه چې ستاسو په د خبره جګړې په کې وخت کې موږ د هر ډول جاهل انسانانو سره مخ کېدای شو، او دا ښوونکي له ځان نه ډېره راسي. دا همدا څنګه ښه نو سلطانه، د یوې روسۍ ښوونکي د راوړلو لپاره ماڼۍ ته خلک به په موږ نیوکه ونه کړي ها؟ باید چې ویې نه کړي. باید یې ونه کړي. زه غواړم اعتراض وکړي. یوه خبره هېڅکله مه هېروه، بدلون ورکول او بدلون کول داسې یو کار نه دی چې څوک له راتلونکي نه وویرېږي او وتښتي. پلار جانه زه راغلم، پوهېږې نن څه سفیر صاحب تاسو دلته خدای وکړي خیریت اوسي. انوشکا تاسو مو له میلمنو نه همداسې میلمه پالنه کوئ؟ هیله کوم ما وبښئ، هېڅ مې تمه نه درلوده. خو پلار مې چېرته دی؟ په هغه خو څه نه دي شوي؟ پلار دی بالکل ښه دی، دنده کې لږ وځنډېده، څو شېبې وروسته به راشي. زه راغلی یم چې له تا سره خبرې وکړم، له تا سره، له بانو سنان سره. مهرباني وکړه کښېنه.
میرمن سنان تاسو روسیې سره مینه لرئ پرته له شکه له زړه او ځان نه. نو دا باید مونږ ته ثابته کړئ د سلطان وړاندیز باید ومنئ. تاسو له دې خبرې څنګه خبر شوئ؟ دا اړینه ده چې لاړه شي او د سلطان باور ترلاسه کړي. خو میرمن سنان تاسو دا کار زما لپاره نه بلکې باید د خپل هیواد لپاره وکړئ. زه پوه نه شوم سفیر صاحب، تاسو دې څه په اړه خبرې په یوې کوئ؟ ښوونکي هیڅوک هم شک نه کوي، هغه هم هغه څوک چې سلطان خپله غوښتي وي. تاسې باید د سلطان وړاندیز ومنئ میرمن سنان. کوم څه چې په ماڼۍ کې وینئ او هر څه چې هلته اورئ پرته له ځنډه راشئ او دانه دانه هر څه راته ووایئ. یعنې تاسو غواړئ زه ستاسو جاسوسي وکړم؟